که څوک غواړي چې په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت مبارک وکم، یعنی که څوک غواړي چې په خوب کې زموږ خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ووینم په خوب کې، نو هغه دا یو آیات مبارک چې د ویدېدو څخه مخکې وایي. دغه یو آیات مبارک دی ډیر زیات وایي چې کله انسان ویدېږي نو دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور د سره شیر کړي، دې سره ډیوټ وکړي، ځکه دا یو ډیره بهترینه وظیفه ده. که چیرې ستاسو په وجه باندې یو انسان هغه پر دې باندې عمل وکړي، تاسو ته به الله اجر درکړي او د اکاونټ سره فالو کړي. هغه آیات به زه تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم او دلته به هم درته ووایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. چې کله یو انسان بيدېږي د بيدېدو څخه مخکې دی دغه آیات مبارک 100 ځلې ووایي، 100 وارې دې ووایي، بیا دې ودسي ان شاء الله العزیز په خوب کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ورته نصیب سي.